زړه به مې درز وکړي راډک دی یاره تا سره خوله نه د ټوپک دی یاره زړه به مې درز وکړي راډک دی یاره تا سره خوله نه د ټوپک دی یاره سړی په هر قدم پاسې پرېوځي ژوند خو په هر قدم تیندک دی یاره مخ دې د ګل غونته نازک دی یاره زړه دې د کاڼي په شان کلک دی یاره اقبال منمه چې کمزورې به وي په یارانه کې خو چابک دی یاره السلام علیکم ملګرو زه د هایون یم او یو ځل بیا د هایون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم د دغه شعرونو خالق خدای بخښلی اقبال مومند صاحب د هغوی رور را سره ولاړ دی نعمان مومند چې تاسو به یې زما نه ډېر ښه پېژنئ د هغې شعرونه وایي او په هغې سره یې ډېر شهرت حاصل کړی دی د میډیا ښایست دی نو غواړو چې د اقبال مومند صاحب څو شعرونه د هغې نه ریکارډ کړو د هغې په ښکلي انداز کې تاسو ته یې به دې شیشه کېږو نو نعمان صاحب مننه او زیر ورور ستړی مه شئ او د ټول کلي د مخه زه تاسو ته ستړي مه شوی هر کله راشئ ډېره مهرباني او شروعات به در سره د هغه په یو دوو شعرونو وکړم چې دا بعضې خلک خپل ارمان وژني خبرې ژوندون خلکو له غواړي او خپل ځان وژني خبرې دا بعضې خلک خپل ارمان وژني خبرې ژوندون خلکو له غواړي او خپل ځان وژني خبرې دا ځینې مړه خو د ژوندو نه سو باسي دا ځینې مړه خو د ژوندو نه سو باسي دا څنګه مې چې ستا دواړه چشمان وژني خبرې او هغې نه د اقبال سره زاړه لفظونه هیر دي هغې نه د اقبال سره زاړه لفظونه هیر دي قاصد مې هره ورځ په دې بیان وژني خبرې چې نیتونه خراب شوي د حالاتو هم په زهرو باندې مرمه هم په شاتو او کتابونه به لیکلي وي جناتو د دې دور د انسان په کراماتو د تعویز ماویز خبرې نه خطا دی دا سړی لیونی کړی خواهشاتو د تعویز ماویز خبرې نه خطا دی دا سړی لیونی کړی خواهشاتو او د شعور اجتماعي وده پکار ده د شعور اجتماعي وده پکار ده خو چې جنګ کمزوری نه دی د طبقاتو او په هغو شونډو زکم خبرې چې هغه شونډې چې خوږې وي له نباتو په هغو شونډو زکم خبرې هغه شونډې چې خوږې وي له نباتو او موږ د ستورو په مثال محور کې چورلو زموږ فکر اډانه په روایاتو او په خپل فن او په خپل رنګ کې پیژندې شي دا غزل دی د اقبال د کلیاتو وی چې کاڼي راورېږي په دې خار د آینو نو خدای خبر که پاتې شي معیار د آینو چې کاڼي راورېږي په دې خار د آینو نو خدای خبر که پاتې شي معیار د آینو ښه پوه شومه دا ځکه چې بدرنګې دي څهرې ښه پوه شومه دا ځکه چې بدرنګې دي څهرې دا ځکه خلک نه کوي روزګار د آینو او دوی ولې اختلاف کوي د سپینو عقیدو دوی ولې اختلاف کوي د سپینو عقیدو چې اخلي نو په څه اخلي اظهار د آینو او هغوی سره لاسونه د فولادو په مثال هغوی سره لاسونه د فولادو په مثال او مونږه په اوږو راوړی بار د آینو ما هم تورو ته تور سپینو ته سپین ویلي ډېر ما هم ډېره موده کړی دی کار د آینو او چې زړه ورکړو اقباله خو چې ورې کړو ویډیا څوک نشته چېرته داسې خریدار د آینو چې زړه ورکړو اقباله خو چې ورې کړو ویډیا څوک نشته چېرته داسې خریدار د آینو سوری کېږمه ګمان پسې روان یم سوری کېږمه ګمان پسې روان یم ځان په ګوتو نه راځي په ځان پسې روان یم ګل پسې روان یم او که جانان پسې روان یم زړه خو ستا د خوښې په سامان پسې روان یم ګل پسې روان یم که جانان پسې روان یم زړه خو ستا د خوښې په سامان پسې روان یم او ځمکه مې د خیال مزاحمت کوي مکاره ده ډېره موده وشوه په اسمان پسې روان یم او خدایه نو تر څو به زه مزدور یمه دهقان یم خدایه نو تر څو به زه مزدور یمه دهقان یمه خدایه نو تر څو به زه په خان پسې روان یم او دا شیشه زړه خو ته یې خدای خبر که پاتې شي کاڼي نه جوړ شوي او انسان پسې روان یم او دا چې مې اقباله
د ارمان سترګو کې خاورې دي دا د چا د سلي په نشان پسې روان دی دا سړی هغسې په دار ولاړ دی خو په خپل لوز او په اقرار ولاړ دی د چا تصویر دی په دې پورې دیوال چې تماشې ته یې ټول ښار ولاړ دی د چا تصویر دی په دې پورې دیوال چې تماشې ته یې ټول ښار ولاړ دی او چې محبت نه دی ناجانه ساتي په سر دی کم یو څوکیدار ولاړ دی چې محبت نه دی ناجانه ساتي په سر دی کم یو څوکیدار ولاړ دی او مزدوره ښځه د خدای وبخه مزدوره ښځه د خدای وبخه خو مشین ستا د لاسه کار ولاړ دی او تا چې په شک د نام و ننګ کولو د پښتونوالي په مینار ولاړ دی او زما د فن ملګرو ملا وتړی ګینې وطن کې خو روزګار ولاړ دی او اقبال د چا په خوله باور کړی دی اقبال د چا په انتظار ولاړ دی زما د فن ملګرو ملا وتړی ګینې وطن کې خو روزګار ولاړ دی او اقبال د چا په خوله باور کړی دی اقبال د چا په انتظار ولاړ